څه شی موټر اخلي موټر اخلي خلکو الوتکې واخیستې موټر ستړی مه شئ ښې خلکو الوتکې واخیستلې تاسو دلته موټر اوس کله کار وکړي هلکه موږ ګازي موټر تو نه ولیدلی بېروزګاره نه یو دا ملک چې دا د موږ په مټ ولاړ ده که اقتصاد ده که هر څه موږ درولي دي موټر څه کوې ما موټر نه و اخیستی موټر اخیستی و هغه تا ولې په بازار کې جام شه اوس دا موټر اخلي هلکه جام بشي که تاوده خو نه پوهېږي کلا مهمه نه ده کلا کې موټر مهمه نه ده موږ اوس ډېر پوه شوي له ډېر پوه یاست که خلکو ته درس ورکوي نوي دا غوندې شاګردان دي موږ تېرېږي پوه شو پوهېږي دوی چې دا زه ته موټرو انجینرانو ما خپله موټر جوړ کړي دي دنیا کې داسې موټر نشته چې هغه کې وګرځي هغه ما نه یې جوړ کړی هغه د نوي موټر ډیزاین ما ورکړی کلا مهمه نه ده هغه مهمه نه ده موږ نه اخلو موږ دا موټر په درد نه خوري ځکه چې دا نوی موټر چې هغه چا جوړ شوی ده دا دواړه هسې بېکاره دي هلته موږ ته خبرې کوو ته موږ ته بېروزګاره وایې موږ بېروزګاره نه یو موږ چې دا د ملک په پښو موږ درولی چې تاسو شاګردان تیاري لري نو تاسو یې ولې نه لرئ موږ یې ځکه نه لرو چې موږ ته ملنګي خوند راکوي د موږ خوښه ملنګي ده ما طبیعت ته موټر نه اخلم طیاره نه اخلم خپل کار نه کوم ما ته خو مفتې پیسې راځي نو تا خو لنډه خبر ګوره خو لنډه خبر درته یوه خبر ده تاسو باید هر چې موږ مشورې واخلئ موږ ډېر پوه یو موږ ډېر عالمان خلک روزګاره نه وایه دا زراعت څانګه د اقتصاد څانګه دا دولت ته دا پلانونه څوک ورکوي دا ځوان دا ټول پلانونه د دې ځوان دي دا سړکونه دا نقشې د هر څه ما دي نو ته په کومه خوله ما ته بېکاره موږ وینئ دا ټول په ګاډې او شرکت جوړوو شرکت جوړوي دا هغه دي نو تاسې ما سره مشوره کړې شرکت تاسو جوړوي موږ سره مشوره کړې نو دغه سړی زه دا وړې خبرې دي موږ سره مشوره وکړئ چې شرکت د تاوان کوي شرکت د ټیټ راځي شرکت په تاوان کې جذبېږي هلکه ناکامېږي د شرکت هغه که نه شرکت ناکامېږي د شرکت ما لیدلی ده ما داسې خلکو ته مشورې چې ماسک نه دي اخیستې هغوی شرکت ناکامه شوی له ما له تا سره مشوره نه وه کړې د هغه پورې څه شی ده هغه ده ګوره ده سره یې مشوره نه وه کړې وایي چمنګل شرکت ناکامه شه له هنوز یې $50,000 پکې تاوان وکولی چې ده سره یې مشوره نه وه کړې ما سره یې مشوره نه وه کړې